پنځم څپرکی: څنګه کولی شو چې په سلو کې 50 تشویشونه له منځه یوسو؟ که تاسو د آزاد کارکوونکي یا کسبګر یاست، د دې عنوان تر لوستلو وروسته به ووایئ څومره خندنی عنوان. 19 کاله وشول چې دا کار کوم او دی اوس غواړي ماته یې زده کړي چې څنګه کولی شم 50 سلنه تشویش له منځه یوسم. حق ستاسو پر خوا دی. زه هم چې څو کاله وړاندې له دغسې برخلیکه سره مخ شوی وم، همدا فکر به مې کاوه. دلته له زیري ډکې ژمنې او خبرې معمولا وزري او بڼې نه لري. کیدای شي زه دا 50 سلنه هم درته برابر نه کړم، خو زه چې څه کولی شم دا دی چې تاسو ته وښایم نور څنګه په دې بریالي شول او نور کار تاسو ته پرېږدم. البته دا مو په یاد دی چې ما په 3 څپرکي کې درته د الیکسیس کارل خبره کړې وه چې هغه کارګر چې د تشویش مقابله نشي کولی ځواني مرګ به شي. نو چې تشویش دومره خطرناکه دی، آیا نه مو دا خوښه چې زه در سره مرسته وکړم که لږه هم وي؟ نو اوس په ځیر د داسې سړي کې څه ولولئ چې نه یې شول کولی حتی خپلې نیمې سوداګانې پرېږدي او تل به یې خپل 70 سلنه وخت په مشورتي غونډو کې تېراوه. دا د لیون شمیکن کیسه ده چې د سیمون شوستر د خپرونو رئیس و. خپله کیسه داسې کوي: 15 کاله زما نیمایي اداري عمر په هغه کنفرانسونو او غونډو کې په ګډون تېرېده چې د دې لپاره جوړېدې چې آیا دا کار یا هغه کار وکړو که نه. په پارېدلو مغزو به د کوټې له یو کونج نه بل ته تلم او له غوسې به سور او شین وم. د لیونیو په شان به راټولېدم او د کوټې په یو کنج کې به په یوه چوکۍ کې ناستم او ستړی ستومانه به کور ته تلم. په دې 15 کالو کې هره ورځ په دې رنځ اخته وم او پر دې مې باور و چې تر عمره به همداسې یم. که هغه وخت راته چا ویلي وای چې د دې وخت 4مه برخه بیله کړه او د تشویش د لرې کولو لپاره یې ولګوه، نو ماته به ډېره ساده او زر باوري شخص ښکاره شوی وای. خو اوس زه پوهیږم او شوو کارونو را په دې خوا مې د حل لاره پیدا کړې ده چې همدا هدف ترسره کوي. بریالیتوب مې ګټلی دی، روغتیا او نیکمرغي مې له پخوا سره د پرتلې وړ نه دي. دا موضوع سحر او جادو ته ورته ده، خو د ټولو جادوګانو په شان چې کله رښتیا درته څرګنده شي ډېره اسانه ده. هغه غونډې او کنفرانسونه چې 15 کاله وخت مې پرې لګولی و پرېښودل او ټولو ته مې خبر ورکړ چې که هر څوک غواړي زما سره کومه ستونزه مطرح کړي باید له مخکې په یو کاغذ 4 پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی: ستونزمنه او ګرانه مسئله څه ده؟ دویم: علت او سبب یې څه دی؟ دریم: د حل ممکنې لارې کومې دي؟ څلورم: ستاسو په نظر د حل کومه لار غوره ده؟ پخوا په کنفرانسونو او غونډو کې زموږ ډیر وخت په دې لګېده خو پایلې ته نه رسېدو. خو اوس له دې وخت وروسته بیا موږ ته ستونزه نه پیدا کېده. څوک به د ستونزې د هواري لپاره نه راتلل. ولې؟ ځکه چې د دې 4 پوښتنو د حل لپاره یې ژور فکر کاوه او د حل لاره به یې پخپله را ایستله. د دې زیارګالنې وروسته به یې له 3 برخې ستونزې هوارې وې او ما ته راتګ ته به یې اړتیا نه وه. که د یوې ضروري مسئلې لپاره به بیا راټولېدو هم، نو د پخوا په پرتله به 3مه برخه وخت نه لګېده، ځکه موږ به سم موخې ته ورتلو. ښه ده چې تاسو هم دغه پوښتنې د خپلو ستونزو په اړه له ځانه وکړئ. زه بیا خپله ادعا تکراروم او وایم چې دا ستاسې 50 سلنه ستونزې هواروي. دا 4 پوښتنې تاسو ته هم اوس ګټورې ښکاري. ستونزه څه ده؟ سبب او ریښه یې کومه ده؟ ممکنې حل لارې کومې دي؟ کومه د حل لاره یې غوره ده؟ د 2مې برخې د مطالبو لنډیز. لومړنۍ لارښوونه: د خپلې تشویش او ستونزې ریښتینوالی او اصلیت ومومئ او په یاد ولرئ چې هاکیز ویل د نړۍ نیمې سوداګانې داسې خلک منځته راوړي چې وړاندې تر دې چې د مسئلې په سببونو پوه شي د کړنو پرېکړه کوي. 2مه لارښوونه: کله چې تر پوره تول او غور وروسته نتیجې ته ورسېدئ بیا تصمیم وکړئ. 3مه لارښوونه: تر تصمیم وروسته یوازې پر عمل تمرکز وکړئ، د نتیجو په باب سودا او تشویش پرېږدئ. 4مه لارښوونه: کله چې تاسو او یا مو کوم دوست په یوه ستونزه کې ونښتئ، لاندې مرحلې په یو کاغذ ولیکئ. ستونزه څه ده؟ ممکن سببونه یې څه دي؟ ممکنې حل لارې یې کومې دي؟ تر ټولو ښه حل لاره یې کومه ده؟ له دې کتاب څخه د ښې ګټې اخیستنې لارې. که غواړئ له دې مهم کتاب څخه پوره ګټه واخلئ نو لاندې 9 ګټورې لارښوونې ولولئ او ومنئ. لومړی:
یو ضروري شرط، یو مهم او بنسټیز شرط چې اهمیت یې تر نورو ډیر زیات دی باید ولرئ. د دې بنسټیز شرط لرلو پرته به د دې کتاب د لوستنې په اړه زرګونه لارښوونې بې ګټې وي. که تاسې د دغسې خدای درکړي استعداد لرونکي یاست، هغه وخت د لارښوونې پرته له یو کتاب څخه د ګټې اخیستنې په اړه کمال کولی شئ. دا شرط د څه شي غوښتونکی دی؟ د زده کړې لپاره یو پیاوړې غوښتنه او لیوالتیا. د تشویش د مخنیوي لپاره یو ځواکمنه پریکړه پکار ده. د نوي ژوند د پیل لپاره باید څه وکړئ چې دغسې شوق او غوښتنه در کې پیدا شي. باید دا اصول چې په ژوند کې مو ډیر اهمیت لري ځان ته رعایت کړئ. څو ځلې ځان باوري کړئ چې د فکر آرامولو، نیکمرغۍ، روغتیا او ښایي زما اراده او هوډ په عمده ډول د دې ټکو او څرګندونو لرغونو او تلپاتو حقوقو په عملي کېدنه کې وي چې د دې کتاب په سر کې عنوان شوي دي. دویم، هر څپرکی یو ځل چټک ولولئ او له هغه یو لنډ نظر واخلئ. کله چې څپرکی پای ته ورسیږي باور دی چې زړه مو غواړي بل څپرکی پیل کړئ، خو دلته باید خپله مخه ونیسئ. که رښتیا مو کتاب د دې لپاره راخیستی وي چې څه ګټه ترې واخلئ او د وخت تېرولو خبره نه وي، نو چې د څپرکي پای ته ورسېدئ شاته را وګرځئ او بیا په ځیرتیا هم هغه څپرکی پیل کړئ. ژر به پوه شئ چې هم مو وخت سپما کړی او هم مو ډیره ګټه اخیستې ده. دریم، د لوستلو په وخت بیا لوستل وځنډوئ او د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې لوستي مو دي. له ځانه وپوښتئ چې څه او څرنګه به دا یادونې کاروئ. د لوستلو دا ډول تر دې ډیر ښه دی چې چټک او ژر مخکې ولاړ شئ. څلورم، د لوستنې پر وخت سور قلم یا پنسل لاس کې ولرئ. دا چې یو ګټور ځای یا لارښوونې ته ورسېدئ چې ځان ته هغه په عملي کولو اړ ګڼئ، ژر یې په نښه کړئ او لیک ترې لاندې وباسئ. ډیر مهمې پوښتنې په 4 نښو نښه کړئ. نه پوهیږئ هغه کتاب چې دغسې په نښه شوی وي لوستل یې څومره اسان او ګټور وي. پنځم، یو سړی پیژنم چې له 15 کالو را په دې خوا د بیمې د یو شرکت مشر دی. هره میاشت د بیمو هغه لیکونه چې توري سره هیڅ توپیر نه لري له سره تر پایه لولي. ولې؟ ځکه چې تجربې ورته زده کړي دي چې یوازې په تکرارولو شیان زده کیږي. ما په خپله 2 کاله د دې لپاره تیر کړلي چې په غونډو کې د وینا کولو په اړه کتاب ولیکم. اوس هم کله اړ کیږم چې خپل کتاب ته وګرځم. په انسان کې د هیرولو چټکتیا حیرانونکې ده. نو که غواړئ له دې کتاب ډیر ګټه واخلئ، هره میاشت 100 ساعته یې لوستلو ته بیل کړئ. هره ورځ یې د خپل کار پر میز کیږدئ او بیا یې ولولئ. پرله پسې له دې کتابه په ګټه اخیستلو خپل پټ استعدادونه وغوړوئ او دا زده کړئ چې د دې کتاب لارښوونې یوازې هغه وخت ګټورې کیدای شي چې تاسې ته عادي شي او د ورځنیو غیر ارادي کړنو برخه مو وګرځي. د هغه په لوستلو او کارولو کې مهارت او جدیت وکاروئ. شپږم، برناردو شاو وایي که وغواړئ چاته یو څه زده کړئ هیڅ یې نه زده کوئ. رښتیا وایي. د دې لپاره چې زده کول یو مثبت او عملي کار دی او یوازې د عمل لار ده چې پوهه د انسان په ذهن حاکموي او په یاد یې پاتې کیږي. نو په دې خاطر که غواړئ د دې کتاب خبرې مو په یاد پاتې شي باید عمل پرې وکړئ او یوازې هغه پوهه چې په عمل کې وکارول شي په یاد پاتې کیږي. کیدای شي کله درته د ښوونو عملي کول ګران شي. زه په خپله دې ټکي ته ځیر یم ځکه زه په خپله کله ناکله د دې کتاب په کارولو کې له ستونزو سره مخ کیږم او وینم چې عملي کول یې ستونزمن دي. خو په یاد ولرئ چې ستاسې هدف د دې کتاب زده کول نه دي، بلکې که غواړئ نوي عادتونه خپل کړئ، البته چې تاسې غواړئ نوي ژوند پیل کړئ، نو پام ولرئ چې دا کار وخت لګولو، استقامت او ورځني تمرین ته اړتیا لري. نو ځکه بیا د دې پاڼو ته مراجعه وکړئ او پر تشویش باندې د بری لپاره یې خپله عملي رساله کړئ. کله چې د ژوند له ستونزې سره مخ شوئ مه عصبي کیږئ. هیڅ کار د غریزې په امر او اغیز مه کوئ ځکه معمولا ناکراره وي، بلکې د دې کتاب پاڼو ته مراجعه وکړئ او هغه جملې او لارښوونې مو چې په نښه کړي دي ولولئ او سر ته یې ورسوئ. هغه وخت جادویي پایلو ته رسیږئ. اووم، له خپلو دوستانو، خوا او شا کسانو، حتی خپلې میرمن سره دا تړون وکړئ چې د لږې اجورې په بدل کې ستاسو حرکات وڅاري. کله چې د دې کتاب کومه لارښوونه له پامه غورځوئ ژر به مو خبروي. اتم، د دې کتاب څپرکي وګورئ چې څرنګه هوډل او فرانکلین په اونۍ کې یو ځل خپل ښه او بد کارونه راسپړل او خپل اشتباهګانې یې څېړلې. تاسې هم ولې د هغوی لار نه منئ چې په ښه توګه وکړئ شئ ځان د دې کتاب لارښوونو ته په سرته رسولو کې وازمایئ. دا کار 2 ګټې لري. لومړی، دې ته مو پام کیږي چې د نفس د روزنې پر یو داسې کار چې
هم شوق پارونکی او هم ډیر زیات ارزښتمند دی بوخت یاست. دویم، وینئ چې تاسو د تشویش د مخنیوي او د یو نوي ژوند د پیل لپاره ورځ په ورځ ځواکمنېږئ او د ونو د څانګو په شان په چټکۍ غوړېږئ او خورېږئ. نهم، د ورځنیو یادښتونو کتابچه جوړه کړئ او هغه بریاوې چې د دې لارښوونو په رڼا کې ترلاسه کوئ د نوم او پتې په یادولو سره یې ولیکئ. نه پوهیږئ چې په وروستیو کلونو کې د دې یادښتونو لوستل په تاسو څومره جادویي اغیزه کوي او د دې یادښت لیک ساتل تاسو سره په څومره ښو پایلو کې مرسته کوي. د دې لپاره چې د دې کتاب نه ډیره زیاته ګټه واخلئ نو د دې 9 لارښوونو لنډیز وړاندې کوو. لومړی، د تشویش د لرې کولو لپاره د دې کتاب د لارښوونو د منلو او عملي کولو لپاره ژوره مینه او لیوالتیا پیدا کړئ. دویم، هر څپرکی بیا ولولئ او تر هغه وروسته نوی څپرکی پیل کړئ. دریم، د لوستنې په منځ کې بیا ځنډ وکړئ او له ځانه وپوښتئ چې دا لارښوونې به څنګه سرته رسوئ. څلورم، تر هر مهم مطلب او جملې لاندې کرښه وباسئ. پنځم، هره میاشت یو ځل دا کتاب وګورئ. شپږم، په هر فرصت کې دا اصول وکاروئ او دا کتاب د خپلو ورځنیو ستونزو د حل لپاره عملي رساله کړئ. اووم، له دې درس نه یوه ګټوره او بوختونکې لوبه جوړه کړئ او خپلو دوستانو او اشنایانو سره شرط وتړئ چې که هر کله مو د دې کتاب ځینې لارښودنې پرېښودې ستاسو پام را اړوي او جریمه درنه واخلي. اتم، هره اونۍ خپل ترلاسه شوي بریالیتوبونه له نظره تیر کړئ او له ځانه وپوښتئ څه اشتباه مو کړې او څومره پرمختګ مو په برخه شوی دی او د راتلونکي لپاره مو څه زده کړي دي. نهم، د ورځنیو یادښتونو یوه کتابچه جوړه کړئ چې درته وښایي څرنګه او څه وخت مو دا لارښوونې کارولې دي.